دغه ډومبۍ مطلق وایم خو د ټول ملاګوري کام ته ډالېږي خیال صاحب. د ژوند په ښار کې مې ړندوله آینه واخیسته، څومره ساده یم هدیرې ته مې ډیوه واخیسته. د ژوند په ښار کې مې ړندوله آینه واخیسته، څومره ساده یم هدیرې ته مې ډیوه واخیسته. او پیغور مې وړی دی خو جنګ مې قبول کړی نه دی. خلکو ټوپک یې اخیستی او ما باجه واخیسته. پیغور مې وړی دی خو جنګ مې قبول کړی نه دی. خلکو ټوپک یې اخیستی او ما باجه واخیسته. او په سپاره کې د ګلونو پاڼې وچې شولې، په یو صورت کې مې په زور ستا نامه واخیسته. کاري صاحب په سپاره کې د ګلونو پاڼې وچې شولې، په یو صورت کې مې په زور ستا نامه واخیسته. او نه مې مقام د ادم هیر که نه عظمت ته هوا، زوی مې له لاس ونیو او لور مې په اوږه واخیسته. نه مې مقام د ادم هیر که نه عظمت د هوا، زوی مې له لاس ونیو او لور مې په اوږه واخیسته. او هغه د نوم وږی و، مونږ د غنم وږي، هغه پیسې راکړې او مونږ پسې جنډه واخیسته. ودود صاحب ته دا شعر ډالۍ. هغه د نوم وږي او مونږ د غنم وږي و، هغه پیسې راکړې او مونږ پسې جنډه واخیسته. هغه به وخته په چت به یې جامې وینځلې، پروا زما به هم د ځان سره شیشه واخیسته. چې راپسې خاندي خو به خود په هره لاره خلک، چې ګرځول به مو کم ظرفه او بیکاره خلک. راپسې خاندي خو به خود په هره لاره خلک، چې ګرځول به مو کم ظرفه او بیکاره خلک. او یا خو زمونږ تر معیاره خلک نه رارسي، یا غورځېدلي دي زمونږ له معیاره خلک. دا د نوي وخت فنکارانو د ډلې. یا خو زمونږ تر معیاره خلک نه رارسي، یا غورځېدلي دي زمونږ له معیاره خلک. او له تور تندینه او د سپینې بسترې نه د زار، خو دلته لوږې کافر کړي دي دینداره خلک. له تور تندینه او د سپینې بسترې نه د زار، خو دلته لوږې کافر کړي دي دینداره خلک. او دا پکې خدای ویني، په خدای نه پکې ځان پټوي. دا را چاپېر په کوم سبب دی له فنکاره خلک. دا پکې خدای ویني که خدای نه پکې ځان پټوي. دا را چاپېر په کوم سبب دی له فنکاره خلک، چې مو په سر ګرځول هغه مو په سر وختل. پروازه هېڅ په لاره نه شو بد کرداره خلک.